بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك د دالکانونو هومولوګي سلسله یعنی هغه مرکبونه چې د یو بل سره د یو میتلین ګروپ په اندازه توپیر ولري، یعنی یو بل څخه توپیر د دوی د یو میتلین ګروپ سی ایچ 2 ته مونږ یو سی ایچ 2. نو که چېرته دوه مرکبات مونږ سره داسې چې هغه یو بل سره د یو میتلین ګروپ په اندازه یو بل څخه توپیر ولري، نو دا د یو بل هومولوګ بلل کېږي او سلسله ته موږ هومولوګي سلسله یو چې د الکانونو، الکین، الکاینونو، الکول او د ټولو کې دا موږ سره. نو که چېرته دوه مرکبات یو بل څخه چې توپیر لري د سی ایچ 2 په اندازه، که سی ایچ 2 په اندازه دوه مرکبات یو بل نه توپیر لري، دا د یو بل هومولوګ بدل کېږي. دې ته موږ یو میتلین سیدا او سلسله ته موږ هومولوګ سلسله یو او دا دوه مرکبات د یو بل چې د موږ سره هغه هومولوګي. مثال په توګه مثلا ما سره سی ایچ 3 سی ایچ 2 سی ایچ 3 دی او همدا زه ولیکم چې سی ایچ 3 سی ایچ 2 او یو سی ایچ 2 زه اضافه کما او بیرته سی ایچ 3 ولیکم، نو پاس مرکب او د لاندې مرکب ترمنځ توپیر یو سی ایچ 2 دی. دې کې دغه سی ایچ 2 زیات دی، هغې کې کم دی. د دوه مرکبات یو بل سره د یو سی ایچ 2 ګروپ په اندازه توپیر لري، نو دا به د یو بل شي هومولوګ وي. دا به شي موږ سره هومولوګ وي. مثلا که موږ نور مثالونه واخلو، مثلا سی ایچ 4 دی ما سره او همدارنګې سی ایچ 3 او سی ایچ 3 واخلم، نو لاندې فارمول ما سره سی 2 ایچ شپږ راغی او میتان چې دی سی ایچ 4 دی. که زه ته منفي کما نو شپږو هایدروجن نه چې دوه هایدروجن لرې کړي، نو دوه هایدروجن به پاتې شي څلور ته لرې کړي، او سی 2 نه چې یو سی لرې کړي، نو دا هم یو بل سره هومولوګ دی. خو دا یو بل سره هومولوګ نه دی چې مثلا زه واخلم سی ایچ 3 او دا زه سی ایچ 3 سی ایچ 2 سی ایچ 3، نو پاس لاندې مرکب چې دی سی څلور ایچ اته دی او پاس چې دی سی 2 ایچ شپږ دی. دوی د پنځه دا لس دی له صحیح ده. لاندې مرکب چې دی لس هایدروجنز لري، نو لسو نه شپږ لرې کما څلور هایدروجن شو، سی څلور نه چې دوه لرې کما نو دوه، نو دا ما سره یو بل سره هومولوګ نه دی. د هومولوګ خواص مخکې دې کې ویډیوګانې په نهم صنف کې مونږ ویلې وي، صحیح ده. نهم صنف کې او مخکې لیکچرونو کې هم دا شی شته دی. نو که مونږ واخلو مثال میتان واخلو، صحیح ده، میتان نو سی ایچ 4، نو میتان ایتان خپل منځ کې هومولوګ دی، ایتان پروپان خپل منځ کې پروپان بیوټان، دا میتان شو او دا ایتان شو، دا خپل منځ کې هومولوګ دی. بیا پروپان دی، میتان پروپان او بخی ایتان دو کاربن دی. بیا موږ سره سی ایچ 3 سی ایچ 2 سی ایچ 3 اوکے، نو دا پروپان شو. بیا سی ایچ 3 سی ایچ 2 دا سی ایچ 3 دی په ځای به سی ایچ 2 راشي، یو سی ایچ 3 به بل اضافه شو، صحیح ده.
نو دا چې دی بیوټان دی. 4 کاربن ته موږ چې یو بیوټان، 5 کاربن ته موږ یو پینټان الکانونو کې. نو CH3 CH2 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 او CH3. بیا هگزان 6 کاربن ته ویل کېږي، 6 کاربنونه چې ولري هگزان. نو CH3 CH2 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 CH3. نو دا دواړه خپل منځ کې، دا دواړه خپل. نو پرله پسې ملګري چې دي دا خپل منځ کې څه دي، دا موږ سره هومولوګ دي. او سلسله چونکې الکانونه ده، دا الکانونو هومولوګ سلسله ده. لکه چې فنکشنل ګروپ کې الکان سی یګونی اړیکه هم دا ټول کاربن مجبور شي په هایدروجن باندې. بل اپټان کې و کاربن دی، بے اکټان دی. او بیا هم دغه شان نونان، ډیکان، نونان CH3 او ټول یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه دی اته او دی نهه. ټرمینل کاربنونه چې دا CH3 راځي، ښه منځ کې چې دي CH2 راځي په نیغ زنځیر کې. بیا ډیکان دی، ډیکان کې 10 کاربنونه دي. دا دی یو یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس. بیا 11 کاربنونو ته انډیکان وایي. انډیکان یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس. دا 11. بیا 12 کاربنونه چې هغې ته ډوډیکان وایي. ډوډیکان او انډیکان ته هینډیکم وایي. هینډیکان او انډیکان هم ورته خلق وایي. ډوډیکان کې 12 کاربنه دي. نو دا CH2 پکې 10 دانې دي. ښه بیا موږ سره 14 کاربنونو ته ټرایډیک وایي. ټرایډیکان. نو CH3 CH2 CH3. نو دا به 11 شي. نو 11 دی 12 دی 14. او 14 ته ټیټراډیک وایي. ټیټراډیکان.
بیا 15 ته پینټاډیک وایي، پینټاډیکان، هیکزاډیکان، هپټاډیکان، اوکټاډیکان. چې دا شلو ته شل کاربن چې که نه هغې ته آیکوسین وایي، آیکوسین. او بل یو نوم هم ورته اخلو ای آیکوسین، ای آیکوسین. شل کاربن ته وایي. 21 کاربن ته ان آیکوس وایي. 21 کاربن که نه نو ان آیکوسین ورته وایي، یونیکوسین. 22 ته ډو آیکوسین وایي. 30 ته بیا څه وایي لکانو ټرایکوسین. 10 ته چې 10 کاربن که نه دې ته ټرای ایکوټین ورته وایي، ټرای ایکوټین. 10 کاربن چې موږ سره وي د هغې فارمول به څه شي CH3 او CH3 CH2 دلته به اتیش. 21 ته بیا هین یا ان هین ټرای ایکونټ ورته وایي. او بل نوم چې دی ان ټرای ایکونټ. دوه دیشو ته ډو ټرای ایکونټ. او درې دیشو ته ټرای ایکونټین ورته وایي. څلوېښت کاربن یې که نه نو دې ته بیا موږ یو ټیټراکوانټ ټیټراکوټین. 50 چې دې ته پینټاکوانټ وایي. شپېته هیکزاکوانټ. 80 هپټاکوانټ. 80 ته آکټاکوانټ وایي، 80 کاربن چې موږ سره وي. او 90 ته نوناکوانټ. او سلو ته چې دی هیکټین. رسولو پورې حساب دی موږ سره دا ان ای چې ته لرې کې او کوم اصطلاح من سره راشي هغې ته بیا موږ